د ګوربتني درنو لیدونکو سلامونه او پیرزوینې مې ومنئ. ایران غواړي چې افغانستان ته هغه افغاني متخصصین چې په ایران کې لوړې زده کړې کړي افغانستان ته ستانه کړي، او همدارنګه ایران پر ځان منلې ده چې تر یوه کاله پورې به د دوی هر ډول مالي لګښت پر غاړه اخلي او دوی ته به په افغان ادارو کې د کار زمینه مساعدېږي. دا چې د دوی دغه کار څه مثبت او منفي پایلې به ولري، په همدې اړه ځانګړې مرکه لرو. په مرکه کې را سره د عامه اړیکو او پالیسۍ کارپور ډاکټر فیض محمد ځلاند میلمه دی. ډاکټر صاحب خیر راغلی. مننه وروره. قدرمنو د ګوربت تلویزیون قدرمنو کارکوونکو تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د لومړۍ پوښتنې په توګه څنګه ایران په دغسې یو وخت کې دغسې کار ته لاس واچوه؟ ګورئ، د ایران انقلاب کله چې د شاه انقلاب چې کله په چپنه انقلاب باندې تبدیلیږي په 9 کې، د دې انقلاب یوازینۍ موخه هغه د ایران د کلتوري یرغل او د ایران د مذهبي یرغل په اساس باندې ترسره کیږي. دغه کلتوري یرغل او دغه مذهبي یرغل نه یوازې د ایران په خلکو باندې چې هلته یعنې سني، شیعه، کرد، عراقي، عربان او داسې ورته نور مختلف مذاهب او ټولنې په ایران کې ژوند کوي، دا ټول تر تاثیر او اغیز لاندې راولي. دغه سیمه د کومه سیمه چې ایران ورسره سرحدونه لري، هغه کې د اسیا میانه ده، یعنې منځنۍ اسیا ده، او که هغه جنوب ختیځ اسیا ده چې افغانستان او پاکستان او هندوستان هم پکې راځي، دا ټول تر خپل اغیز لاندې راولي. ایران د 1909 نه را په دې خوا تر ننه پورې هېڅ کله هم هغه نتیجه، هغه اپورچونیټي چې ورته وایي، هغه موقع چې ورته وایي، هغه یې له لاسه نه ده ورکړې، د کومې څخه چې دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. موقعګانې دوی ته ډېره په لاس ورغلې. تر ډېره پورې په پخوا کې په ایران کې افغان مهاجرینو ته حتی دا زمینه نه وه مساعده، افغانانو دا حق نه درلود چې د ایران په پوهنتونونو د لوړو زده کړو په مؤسسو کې تحصیل وکړي. اوس یو ناڅاپه دغه اقدام ته مخه کړې ده چې دوی به هغه متخصصین چې په ایران کې لوړې زده کړې کړي دي افغانستان ته رالېږي. کوم متخصصین؟ دا خو د دوی وینا ده چې دوی یې کوي چې دا متخصصین د دوی زده کړې کړي دي. په ایران کې په تېره یوه میاشت د افغانستان د پوهنې د وزارت هیئت ایران ته تللی و چې د کډوالو د مکاتبو څخه او د ښوونځیو څخه لیدنه کتنه وکړي. هغوی په خپل راپور کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت ته چې تېره هفته وړاندې که هغوی په ښکاره ډول وویلې چې په ایران کې شته میشت کډوال حق نه لري چې د 12 څخه لوړې زده کړې وکړي. حتی د هغوی مکاتب هغه په پټه باندې دوی تر 11 پورې زده کړې کوي. کله چې دوی اسناد باید د ایران د دولت لخوا ومنل شي یا د هغوی لخوا رجسټر شي، دوی نه رجسټروي، دوی د هغوی زده کړې نه مني. اوس دغه کسان چې دوی د 350 په تعداد باندې وایي چې لوړې زده کړې کړي، کوم چې د ډاکټرا په تر عنوان لاندې دوی وړاندې کوي چې ډاکټرا یې ترلاسه کړي، ښه د دوی منځنۍ زده کړې، ثانوي زده کړې او دوی د پوهنتون زده کړې، د لیسانس برخې زده کړې چېرته ترسره شوي؟ که دا چېرته په افغانستان کې ترسره شوي، د افغانستان د دولت لخوا په رسمي توګه باندې د ایران دولت ته معرفي شوي کسان، بیا خو د افغانستان دولت اقرار وکړي چې دا په کومه برخو کې متخصصین دي او د کوم پروتوکول له مخې نه دا استول شوي دي، او که دا هغه کسان کوم چې ایران د خپلې کلتوري او د خپلې فرهنګي، د خپلې مذهبي موخو او د شومو اهدافو لپاره چې هغه متاسفانه په افغانستان کې ټول ګاونډي هېوادونه په تېره بیا ایران او پاکستان لري، د هغوی د ترسره کولو لپاره خپل ګمارل شوي د سپاه پاسدارانو کسان رالیږي، نو دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ. اما افغانستان حکومت دا منلې ده، ورسره یې تړون کړی دی چې دغه متخصصین به راځي، حتما به راځي. زه خو د لوړو زده کړو د وزارت کوم داسې تړون نه وینم چې هغه د په دې مهاجرینو وزیر نن ویلي دي په ښکاره د جواهر انوري هرکلی یې کړی دی چې ایران د دغه متخصصین راولېږي او موږ د دې کار هرکلی کوو. ګوره، د کډوالو وزیر د کډوالو ستونزې حل کړي. اما هغوی هم په یو نوع کډوال دي، په ایران کې د کډوال په توګه اوسېږي. کوم کډوال دي؟ هغه چې په ژمي کې اوس هم راستول کېږي، راډمرس کېږي، نیمه کورنۍ په ایران کې پاتې کېږي، نیمه کورنۍ افغانستان ته خپلې چې پکې راستول کېږي په ساړه وخت کې. هغه کډوال چې هلته پوهل کېږي، ټکول کېږي، په یو نوم او بل نوم باندې په دار راځوړل کېږي، د هغوی پوښتنه کړې. کډوال خو هغه په ایران کې د کډوالو ستونزې خو موږ را پېژنو. هره کډواله کورنۍ چې افغانستان ته راستنه شوې ده، هغوی د مخدره موادو معتاد دي
هغه که ماشومان دي که زنانه دي او که ځوانان دي دغه کسان چې دوی وایي ما د تخصص زده کړې په باندې کړي دي او زه تاسو ته راستم د چا په واسطه د چا په د دوی په کوالټي کې د تاسو پرېکړه څه ده دوی به کوم کیفیت به ولري دغه چې دوی متخصصین بولي ګوره ایران په داسې یو سټیج کې نه ده په نړیوال اکاډمیک ډګر کې یا د علم په ډګر کې چې هغوی دي کوم ځانګړي زده کړو لپاره کوم ځانګړی نوم او یا معیار ولري ایران لکه د نورو وروسته پاتې هیوادونو په شان باندې بیا ایران په تېرو 2 لسیزو کې چې کومه ستونزه د غرب سره لري او بندیزونه پرې باندې لګېدلي په ایران کې کومه داسې ټکنالوژي نه تدریس کېږي چې هغه د په نورو ګاونډیو هیوادونو کې او یا د افغانستان سره په ستراتیژیکو تړونونو باندې دخیل هیوادونو کې ترسره نه شي افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت ډېر تړونونه لري له مختلفو ممالکو سره زه نومونه اخیستی سم د المان سره چې هر کال شاوخوا 100 شاګردان د لکي سټوډنټس په نامه باندې یا د نیکبختو شاګردانو په توګه باندې استول کېږي په المان ته دا اوسنۍ نه دي دا د 1953 د داود خان د وخت نه په دې خوا د المان سره موږ دغسې یو علمي تړون لرو چې د اقتصاد په برخه کې دا اوس په تېره وختو کې د اتومي فزیک او دا رقم ته د کیمیا او د بیولوژي او د ریاضیاتو په برخه کې د پبلیک پالیسي په برخه کې مسؤل ایران مثلا د ایران دغه متخصصین را لګل دا نور ملکونو را لګل المان را لګي امریکا را لګي دې سره به څه توپیر کوي توپیر خو ما تاسو ته مخکې هم وړاندې هم داسې ته ویلې چې ایران یو نه یو ډول د افغانستان سره په جګړه کې واقع دی د موږ روانه غمیزه او ناورین د 10 کلونو راهیسې هغه یوازې داخلي فکتور نه لري هغه هم دغه بهرنی فکتور هم لري چې یو اساسي جز دغه بهرنی فکتور ایران ده ایران په هر وسیله او په هر وسله باندې چې وکولی شي افغانستان کې غواړي چې خپل شومې مخې ترلاسه کړي او دا جګړې ته د افغانستان د ملت په مقابل کې د افغانستان د شته دولت موجود دولت په مقابل کې خپل کې د دغه جګړې لپاره د هم د ترهګرو تر عنوان لاندې ډېرې ټپلې رالېږي د تاسو وګورئ په نیمروز کې فراه کې هرات کې دوی خپل ډلې لري او هلته څه نومېږي د افغانستان د دولت د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د امنیتي پوځونو په مقابل کې په شپه ورځ په جګړه بوخت دي دې تر څنګ دوی په فرهنګي ډګر کې په کلتوري ډګر کې رسنۍ لري خاصې رسنۍ چې دوی سپورټ کوي تر څو هغه کلتوري یرغل موږ ته راوړي د مذاهبو له لارې نه دوی خپل مذهبي استازي لري په افغانستان کې چې په ډېره زغرده باندې په ډېره تیزۍ سره هغوی سره ژمنه یې کړې کومکونه ورسره کوي د تاسو نظر دا دی چې دغه متخصصینو په نامه چې دوی کومه ډلګۍ افغانستان ته رالېږي دا به په افغانستان کې د دوی د ګټو حامي وي دا 100% واقعا د همدې هدف لپاره رالېږي که دوی د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د افغانستان د نظام د جوړونې په برخه کې که دوی مرسته کړې وای نو دا به تېرو 10 کلونو کې موږ افغانانو ته معلومه شوې وه دوی یو قدم هم د افغانستان سره د مرستې په برخه کې نه دی اخیستی یو قدم هم په تېرو 3 لسیزو کې که درته یادونه وکړم د افغانستان سره د ستونزو په حل کې یو قدم هم وړاندې تګ نه دی کړی همیشه د افغانستان او د افغانانو لپاره د ستونزو جوړول دا یې موخه وه د همدغه کسانو په ارتباط باندې زه دومره ویلی شم چې دا کسان نه تنها د کلتوري یرغل لپاره بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر خطرناک تمام دی طبیعي دی چې دا خلک افغانان افغانستان لپاره را لېږل کېږي د افغانستان په نوم را لېږل کېږي متخصصین دي افغان حکومت هم نشي کولی چې دغه رد کړي ووایي چې موږ هغه فیصله خپل تبع نه پرېږدو چې دلته راشي افغان حکومت ته څه کول پکار دي کومه لاره باید ونیسي ګورئ دا یو ترسره شوی فعل ده یو ترسره هغه اوبه د وخت ناوښتې عمل ده د دې لپاره چې دا عمل تکرار نشي باید افغانستان تصمیم ونیسي افغانستان که چېرته ایران ورسره مرستې کوي څرنګه چې هندوستان دغسې برسونه لري پاکستان دا برسونه لري دا باید مشخص شي د آزادو رقابتونو له لوري څخه له مخې څخه محصلین متعلمین هغه که د 12مې که د پوهنتونونو یا هغه باید د آزاد امتحان له مخې نه په دې برسونو باندې لاړ شي ایران کې درس ووایي یو لاره دا ده دویمه لاره د ایران د مداخلې د مخنیوي لپاره باید د دغه کسانو دې کسانو تابعیت دې کسانو د ژوند ټول تابعیت خو هغه دی معلوم دی دوی وایي دا هماغه افغانانو چې د کډوالۍ پر مهال هلته اوسېدل همالته زده کړې کړې دي او په اصطلاح اوس متخصصین دي په هماغه خپله اړوندې رشته کې دا خو معلوم دی تابعیت خو معلوم دی چې افغانان دي د تابعیت نه مطلب هدف دا نه و د دوی امنیتي پس منظر چې دا کسان په کوم خاص ګوند پورې اړه لري په خاص ملت پورې اړه لري په خاص سیمې پورې اړه لري او د دوی راتلونکی او د دوی ماضي په افغانستان کې څنګه ارزول کېږي
دغسې ارزونه د دې کسانو په هکله باندې وشي نو کېدای شي د دې کسانو څخه یو څه استفاده او ګټه پورته شي. هغه هم د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د هغوی د نظارت لاندې نه د ایران په خوښه باندې چې هغوی راوجب شي د ایران سفارت وړاندوینه وړاندیزونه وړاندې کړي چې دا په دغه پوسټونو کې یا په دغو وزارتونو کې په دغو وظایفو او دندو باندې دندې ترسره کړي. کلونو کې چې کوم محصلین پاکستان ته مثلا تللي هغه د افغانستان د حکومت د یو پروتوکول د یو قرارداد له لارې د یوې ژمنې له لارې هلته تللي دي. اما په پخوا کې د مهاجرت په دور کې چې هغه مهال کې چې افغانان په پاکستان کې مهاجر وو په هغه وختونو کې ځینې کسان وو چې په پاکستان کې زده کړې کړي دي او اوس په حکومت کې په لوړو پوستونو باندې کوي. هغه خو له پروتوکول نه وتلي خلک وو. ګورې د پاکستان کې چې کومو خلکو یا کومو محصلینو یا کومو دوستانو هلته زده کړې کړي دي هغه هم افغاني چوکاټ وو. هغوی هلته د افغانستان د کډوالو په کمپونو کې د افغاني مکاتبو کوم چې نصاب د هغوی اداره د هغوی مدیریت د هغوی ټولې چارې علمي کبري چارې هغه د افغانانو تر نظارت لاندې او د افغانانو د جهادي تنظیمونو له لورې تنظیمېدلې په هغوی کې زده کړې کړي دي. ډېر کم داسې تعداد به وي چې د هغوی فیصدي کېدای شي 2% او 1% چې هغوی د پاکستاني پوهنتونونو کې زده کړې کړي پاکستاني دولتي او د پاکستاني نیمه دولتي رسمي پوهنتونونو کې زده کړې کړي. موږ چې کله 350 کسان د ایران یادو دا هغه کسان دي چې په ایران کې ټولې زده کړې په ایران کې کړي او یا دغه نیمې زده کړې یعنې د لوړې زده کړې دا د ایران په پوهنتونونو کې کړي دي په داسې شکل باندې چې نه د افغانستان دولت د لوړو زده کړو وزارت کوم اعلان پخوا یا نن کړی ده نه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا د هغوی مربوطه نمایندګیو په ایران کې هغوی کړی ده. او نه تاسو یوه یادونه وکړه تاسو وویل چې د کډوالۍ پر مهال په ایران کې افغانانو حق نه درلود د ایران د زده کړو په مؤسساتو کې که هغه د ښوونځي په سویه دي یا په د لوړو زده کړو په سویه دي هغوی زده کړې وکړي. اما داسې خلک هم شته دي د فعلا په حکومت کې داسې خلک شته دي چې هغوی په خپلو وختونو کې ویل کېږي چې په ایران کې لوړې زده کړې کړي دي او اجازه یې د لوړې زده کړو وزیر دغه سرپرست وزیر چې ویل کېږي د په قوم کې زده کړې کړي دي لوړې زده کړې په قوم کې دویم که اسناد ارزیابي شي تر سوال لاندې به راشي. په قوم کې زه چې څومره پېژنم په قوم کې افغانانو زده کړې کړي دي او هغه په هغه وخت کې د افغاني ترجمونو او د افغاني مؤسساتو تعلیمي مؤسساتو لخوا معرفي شوي کسان دي. داسې کس زه نه پېژنم چې هغوی دې په ایران کې میشت شوي هلته د ښوونځی ویلی د ښوونځي نه وروسته دې هلته دوی لیسانس دوره تېره کړي او بیا د ماسټرۍ او د ډاکټرا دوره د په قوم کې ویلي. نه ملګري شته دوستان شته چې په ایران کې زده کړې کړي د کډوالۍ په دوران کې د مربوطه تنظیمونو له لارې څخه د مربوطه دولتونو له لارې څخه چې د وخت دولتونو له هغوی څخه معرفي شوي دي او هلته زده کړې کړي دي. زه وایم چې زده کړې د سړی هر چېرته وکړي زده کړه دې وکړي خو د زده کړې سره د هغه فرهنګي او کلتوري اغېز او دښمني ملت ته نه راواردوي. یو سړی په امریکا کې زده کړه کوي هغه یو غیر اسلامي هېواد د موږ او تاسو سره کلتور هر شی تفاوت کوي مګر هغه چې بیرته راځي د افغان په توګه باندې راځي هغه په افغانستان کې د افغانستان د ملت شته ټولې ګټې په نظر کې نیسي او هغه د خدمت جوګه ګرځي. په ایران کې چې کله یو څوک زده کړې کوي هغه د یو سیاسي مذهبي توکمیز دښمنۍ سره د دې سره شریکه په بکس کې د هغه خپل نورو سامانونو سامانالاتو سره چې تخریبي کارونه په باندې کوي هغو سره ګډ دی راځي د هېواد او د هېواد په ناخوالو کې د لا زیاتوالي باعث ګرځي. فرض کړو دغه کسان افغانستان ته راغلل او په دنده وګومارل شول تر کومه بریده به د ایران ګټې دلته تامین کړي؟ زه خو 100% مطمئن یم چې دوی به یوازې د ایران هغه ګټې چې د ایران لپاره حیاتي ارزښت لري د ایران د فرهنګي او مذهبي ګټو د خوندیتوب لپاره هم په نږدې راتلونکي کې هم په لرې راتلونکي کې حیاتي ارزښت ولري د هغوی ساتنه به وکړي او د هغوی ته به ډېر زیات متعهد دا باید ووایو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید دې ته ډېر زیات پام وکړي. دغه کسانو په راتګ باندې باید د دوی اسناد د دوی کوایف ضوابط د دوی ټاکنې چې چېرته به دوی ګمارل کېږي دا د رسنیو سره شریک کړي تر څو وکولی شي رسنۍ په مستقلانه ډول باندې د دوی کړنې د دوی عمل او د دوی ارزښت او د دوی مؤثریت یا اغېزمنتوب په ادارو کې هغه تر نظارت لاندې راولي تر څو دا بیا تکرار نه شي دغه ستونزه. که فرض کړئ د دوی اسناد لوړ زده کړو وزارت ته راغلل او دا په ثبوت ورسېده چې د دوی اسناد سم نه دي فیصله دوی خو د
یو متخلف په توګه پیژندل کېږي، د یو داسې کس په توګه چې هغه قانون یې تر کوله نه کړی، په اصطلاح جعلکاري یې کړې ده. وروسته به بیا افغانستان حکومت کومه لار نیسي د دغه متخصصینو سره؟ ګوره په داسې حالاتو کې د ولسي جرګې دنده ډېره زیاته ضروري او لازمي ګڼم. ولسي جرګه به یوازې د قانون جوړونې او د مقننې قوې په توګه باندې دنده نه ترسره کوي، او دا یوازې د هغوی دنده نه ده، بلکې د قانون د عملي کولو او د هغې د پیاوړتیا څخه د څارنې دنده هم لري. نو دغه څارنه په قانوني چارو کې دا د ولسي جرګې دنده ده. ولسي جرګه باید راپورته شي د دغه کسانو د راتګ سره سم د دوی اسناد باید واخلي. اول خو باید دغه مراحل د دوی چې دوی څرنګه دغلته تللي دي او په کومو شرایطو باندې دوی منل شوي دي او ولې منل شوي دي، باید دا تر څارنې لاندې سمدستي د ژمي د رخصتیو په تمامېدو سره باید دا تر څارنې او څېړنې او شننې لاندې ونیسي. د هغه نه وروسته د دوی بیرته راتګ او د دوی اسناد باید دا د علمي کمیسیون له لارې کوم چې په ولسي جرګه کې موجود دی، د دې کمیسیون له لارې باید د دوی اسناد مطالعه سي. د دوی هغه څانګې چې دوی تخصص پکې کړی په هغه څانګو کې د افغانستان اړتیا شته او که نه هغه باید مطالعه سي او د هغه نه وروسته باید د دوی په د اسنادو په ارزیابۍ باندې لاس پورې سي. یعنې په دغسې حالاتو کې په پټو سترګو دا منل افغانستان لپاره لوی ګواښ کولی شي. ګواښ زه خو ورته ظلم وایم، د افغانستان د ملي ګټو سره جفا ورته وایم او د افغانستان ملي امنیت یو ستر ګواښ چې هغه کېدای شي د افغانستان جغرافیه او د افغانستان د ملت جوړښت او چوکاټ له یو لوی خطر سره مخامخ کړي. زه یې له دې نه کم نه بولم. یعنې تر ټولو لنډه حل لاره څه شی ده؟ یوازې ولسي جرګه، وزارت، یا په لوړپوړو چارواکو کې مثلا په د ولسمشر غبرګون یا دې ته ورته؟ متاسفانه ولسمشر په دغسې برخو کې چې کله پخوا هم دا یو تکرار ده، پخوا هم دغسې ستونزې راولاړې شوي دي، ځان یې ګوند نیولی دی او په ډېر یو سوړ ځواب یې وړاندې کړی دی. غواړي د مصلحتي ډیپلوماسۍ له لارې نه هم سیمه او هم په داخل کې مختلف تنظیمونه او مختلفې ډلې ټپلې هغه ارام او خاموش وساتي تر څو خپله د ولسمشریزه دوره پای ته ورسوي. ما ته نه ښکاري چې ولسمشر به په دې برخه کې کوم ګرم او یا کوم داسې عکس العمل په وړاندې کړي چې هغه به د دې ستونزې د حل لاره پیدا کړي. ولسي جرګه زه ډېره اغېزمنه بولم. په مربوطه اړونده وزارتونه او په وزارتونو کې وزیر صاحبان که چېرته هغوی سره یو ملي احساس موجود وي، د هغوی اړونده چارواکي په دې وزارتونو کې که هغوی سره ملي احساس موجود وي، د افغانستان ملي ګټو ته که چېرته دوی ژمن، نو زه خو د هغوی عکس العمل په دې برخه کې ډېر اغېزمن ماته ښکاري. دارنګه د افغانستان سفارت په تهران کې هغوی باید په دې برخه کې د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت او دا رقم د ولسي جرګې سره خپلې کومې لاسته راوړنې او څېړنې چې دوی لري په دې برخه کې هغه باید شریکې کړي چې دغه کسانو په تېرو 4 کالو یا 2 کالو یا 6 کالو کې رښتیا هم زده کړې کړي دي، رښتیا هم په پوهنتون کې ناستل او کوم نظامي یا فوجي او یا استخباراتي مراکزو کې دوی تربیه کېدل او د پوهنتون سرټیفیکېټونه یا ډیګریانې ورته ورکړل شوي دي. د سفارت او د کونسلۍ ملګري کسان دوی باید خپل ټول معلومات د افغانستان له دولت سره شریک کړي تر څو په دې برخه کې لازم اقدامات وشي چې د راتلونکو ستونزو او ګواښونو څخه مخنیوی وشي. له تاسو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.